ولسمشر غني دښمن ته ډیر سخت خبرداری وختار ورکړ. نن ولې کومانډو سره ولیدل او کومانډو ځواکونو ته څه وویل، پوره ویډیو وګورئ. السلام علیکم، وخت مو بخیر، ستړي مشئ. مخکې له دې چې پوره ویډیو درته خپره کړو، د پښتو ژبې مخکښ چینل پښتون پلاس همدا اوس سبسکرایب کړئ. جمهور رئیس غني وویل دښمن باید یو ځل بیا زموږ د کومانډو ځانګړو ځواکونو زور وویني. د افغانستان د اسلامي جمهوریت جمهور رئیس محمد اشرف غني او د وسلوال پوځ اعلی سرقماندان نن ماسپښین په رشخورو کې د تشریفاتو قطعې له معاینې وروسته د کومانډو ځانګړو عملیاتو قول اردو قماندانۍ منصوبینو سره وکتل. جمهور رئیس غني د ځانګړو عملیاتو قول اردو منصوبینو ته د وینا پر مهال وویل هر ځل چې دلته راځم د خوښۍ او ویاړ احساس کوم، ځکه تاسو د دې وطن پیاوړي مټې د قانون ازادۍ او د هیوادوالو د سر او مال ساتونکي یاست. زه در باندې نازیږم. جمهور رئیس وویل له کومې ورځې چې زه د وسلوال پوځ اعلی سرقماندان شوی یم، تاسو ورځ تر بلې پیاوړي شوي یاستئ. تاسې افغانستان پالئ او زما مسؤلیت دی چې تاسې وپالم او د ژوند ټولو ابعادو ته مو متوجه کړم. جمهور رئیس وویل د افغانستان کومانډو قطعات په تحرک کې دي او تجهیز شوي دي. تاسې پیاوړی عزم، قوت او اراده یاست او ټول هیواد در باندې راځيږي. له همدې امله ستاسو میندو، پلرونو او کورنیو ته سلام کوم. هغه زیاته کړه افغانستان ته چې ستاسو غوندې بچیان لري نو تل به محفوظ وي. د هیواد جمهور رئیس وویل نن بیا هغه ورځ ده چې خپله توره له تیکي وباسئ او دښمن باید یو ځل بیا زموږ د کومانډو ځانګړو ځواکونو زور وویني. دوی خو د جنګ په میدان کې له تاسو سره د مخامخېدو وس نه لري، بلکې زموږ په ماشومانو، ښځو او عامو هیوادوالو بریدونه کوي. جمهور رئیس په ټینګار سره وویل موږ هیچ چاته اجازه نه ورکوو چې اولادونه او میرمنې مو شهیدان کړي. د دې وخت راغلی چې دښمن ته یو ځل بیا خپل قوت ورښکاره کړئ او زه باور لرم چې دا زور ورښکاره کولی شئ. جمهور رئیس غني وویل تعرضي حالات ته تګ د دې لپاره دی چې د سولې شرایط ایجاد شي او د سیاست په ډګر کې باید له موږ سره د عادلانه او تلپاتې سولې لپاره کینی. موږ له سولې نه شاته کیږو. هغه زیاته کړه دوی فکر کوي چې افغانان به په ننواتې ورشي. زموږ تجهیزات او هلیکوپټر به د دغه مجاتو په توګه په ګاونډیانو وپلوري. هغه څرګنده کړه دوی له وطن د باندې پراته دي، فکر کوي چې وطن له مشرانو او زمریانو خالي دی. مګر زه ورته وایم دا ټول زمریان دي چې دښمن به هر ځای ولټوي او نابود به یې کړي. محمد اشرف غني وویل موږ غواړو د قانون د حاکمیت لپاره د قوې له استعمال پرته یوازې د کومانډو نوم کافي وي. تاسو د قانون، د هیواد د خپلواکۍ، ازادۍ، ځمکنۍ بشپړتیا او راتلونکو 5 نسلونو ساتونکي یاست. هغه زیاته کړه دښمن باید زموږ د عملیاتو د تحرک چې په دقت او مسؤلیت پلان شوي شاهد واوسي. جمهور رئیس څرګنده کړه پرون د شپې ناوخته دشت برچي ته ولاړم. هلته د روغتون په هره خونه کې زموږ د معصومو ماشومانو، د هغوی د شهیدو میندو، ډاکټرانو پاکې وینې پرتې وي. د هغوی بې سرپرسته شویو ماشومانو راتلونکی ستاسو د پیاوړو مټو، قوت، عزم او ارادې پورې اړه لري. د وسلوال پوځ اعلی سرقماندان وویل زه باور لرم چې تاسو په خپلو پیاوړو مټو، ارادې او قوت هم سوله او هم ثبات راوړئ او هم جنګ مدیریت او د دوی شومې موخې خنثی کولی شئ. هغه زیاته کړه تاسو د هیواد بچي یاست او هیواد ته په یوه سترګه ګورئ او زه در باندې ویاړم. د کومانډو ځانګړو ځواکونو عملیاتو قول اردو قماندان ډګر جنرال محمد فرید احمدي د اطمیناني وینا پر مهال وویل ستاسو په هدایت مو په عالي عسکري ډیسپلین او ورکم مراعات او تطبیق کړ. تاسو د افغانستان ولس ته ډاډ درکوم چې ستاسو په مدبرانه رهبرۍ د تیر په څیر د هیواد دفاع ته ژمن او هر ډول قربانۍ ته چمتو یو. د ویډیو تر پای لیدلو مو مننه. که مو خوښ شوي وي لایک یې کړئ، خپلو دوستانو سره شریکه کړئ او زموږ چینل ضرور سبسکرایب کړئ. تر بیا مو په لیزار او سپېڅلي څښتن سپارم.